وای ولې انسان چې خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ واوړي د دې چا مینه ډیره وي د معشوق سره چې مینه ډیره وي چې د خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ واوړي ریږدي کنه تاسې دا تجربه کوئ چې کله د تا سره د چا ډېر محبت نو ته پې پوهېږې په دې چې د ده د تا سره کله تا سره ملاقي سي چې ستړي مسې در سره وکړي نو داسې رنګ یې زیړه اوښتی وي لاسونه یې چې داسې ریږدېږي غوندې ولې علما د دې دوه خبرې کوي دوه بادشاهان دي یو بادشاهان په ابدانو باندې دي یو بادشاهان په زړونو باندې دي کله چې بادشاه په ابدانو راسي په بدن چې بادشاه وي که نه لکه دا اوس دي موږ والي صاحب قمندان صاحب دا بادشاه په چا ده په بدن باندې ده نو دی چې کله راسي وی پلانکیه تا پسې قمندان راغلی ګیرکیي دی بندیکیي دی نو چې دا سلطان الابدان راسي او خبر راسي چې هغه اسکر در پسې راغلي او قمندان راغلی بندیکیي دی د سړي رنګ زیړه وړي که نه وړي ځکه څوک راغلی سلطان الابدان راغلی بندیکیي دی نو کله چې معشوق راسي دا معشوق چې دا سلطان القلوب ده او دیم راسي چې دی څنګه راښکاره سي نو زړه پوه سي چې اسیر کوي مې بندي کوي مې نو هغه چې له بندیخانې نه خبر سي بس رنګ یې زیړ وتښتېږي ډېره ښه فلسفه ده په دې کې که تاسې فکر ورته وکوئ خو تر دې نه بله ډېره خوندوره ده علما وایي ولې د انسان چې خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ وتښتېږي ریګ داسې په حرکت راسي وی دا ځکه چې کله معشوق وویني نو دی په خپل زړه ورته خالي کي زړه ورته خالي کي که نه جای ورکوي پکې مثلا دی چې راغی نو دلته زړه داسې ورته خالي سي چې راځه راننوځه زړه ته نو چې زړه ورته خالي کي او وینه وتښتي او خون فرار میکنه او خون که فرار کرد وینه چې وتښتېږي د سړي رنګ زیړه وړي علت اصل کې داسې د علماوي دا تر مخکینۍ خبرې نه بیا ډېره خوندوره ده کنې هغه هم که ده ولې د معشوق د لیدلو سره د عاشق رنګ زیړه وړي علت یې دا ده چې ویې ویني نو دی زړه کې جای ورکوي یعنې راسه دا زړه کې انفراج راولي یعنې داسې ازادي کې ورته زړه چې ازادي کې وینه ټوله وتښتي چې وینه وتښتي د رنګ زیړ واوړي نو دی علت د علما وي